سلامونه، زه ډاکټر نوید خپلواک یم او نن د کانګو یا د استفراغ په هکله در سره خبرې کوم. ډیری وخت به مو لیدلی وي چې ځینې ناروغان هر هغه څه چې خوري بیرته استفراغ کوي. که یو غړپ اوبه هم څښي نو بیرته یې وامټینګ یا استفراغ کوي. نن په همدې هکله غږیږو چې استفراغ شدید استفراغات کله یو ناروغ کوي او څنګه یې درملنه وکړو او علتونه یې تر شا څه دي. که د شدید استفراغ یا د شدیدو کانګو علتونه وګورو نو په دوو برخو یې ویشلی شو. انفیکشز ایټیالوژي یا هغه علتونه چې د یو میکروب یا د زهري موادو په واسطه باندې ممکن منځته راشي. په انفیکشز ایټیالوژي کې څه پیښیږي؟ مثلا په یو میکروب د بهرني محیط نه راغی، هاضمي جهاز ته هلته خپل زهري فعالیتونه وکړل، او یا میکروب په خوړو کې و، هلته یې زهري مواد تولید کړي ول او د استفراغ او د زړه بدوالي سبب وګرځېده. بل یې نان انفیکشز ایټیالوژي ده. که میکروب له بهرني محیط نه ده راغلی بلکې په داخل د هاضمي جهاز کې ځینې ارګانونه لکه مرۍ، معده، کولمې، پنکریاس، تریخی، په دو کې تکلیف موجود ده، التهاب موجود ده او د هغې د وجې استفراغات کیږي. انفیکشز ایټیالوژي مخکې موږ ویلې کله که فرضاً بهرني محیط کې خواړه خورو او دا خواړه ګنده شوي وي، څنګه ګنده کیږي؟ په خوړو کې میکروب موجود و، میکروب خپل ټاکسینز یا زهري مواد تولید کړل او بعد له هغې موږ دغه ټاکسین انجست کړل، ومو خوړل، نو دا زهري مواد بغیر د کوم قید و شرطه هلته د تکلیف او د استفراغاتو سبب ممکن وګرځي. هغه میکروب چې ډیر د دې وضعیت سبب ګرځي هغه سټیفلوکوکس آریس ده یا سټیف آریس. دا د یو میکروب نوم ده. ډیری وخت دا میکروب خوړو خوراکي توکو ته ننوځي، هغه چې مثلا ګنده وي او زنډني وي، هلته خپل ټاکسینز یا زهري مواد جوړوي. دغه زهري مواد که چیرې انجست شول، وخوړل شول، نو د تکلیف د استفراغ سبب ګرځي. یا بکټیریل ګسټروانټرایټس موجود ده. بکتیریا خپله میکروب موږ د خوړو سره وخوړه او هاضمي جهاز ته مو راوړه، هم د معدې د التهاب او د عفونت سبب وګرځېده، هم د کولمو بکټیریل ګسټروانټرایټس. په هغې صورت کې مریض هم استفراغ لري او هم د استفراغ سره ډایریا اسهال هم لري. که چیرې یو څوک شدید استفراغ لري او ورسره اسهالات هم موجود وي، په هغې صورت کې باید په ګسټروانټرایټس باندې شک وکړو، هم د معدې په عفونت هم د کولمو په عفونت. نان انفیکشز ایټیالوژي ډیره مهمه ده. نن په دې هکله یو څه ډیر وضاحت درکوم. که چیرې په هاضمي جهاز کې مرۍ عفوني شي، التهابي شي، نو د دې وضعیت د دوام سبب ګرځي، مریض شدید استفراغ کوي. کله مرۍ عفوني کیږي؟ که چیرې له معدې تیزاب بار بار راجګ شو، د ډیر وخت لپاره راجګ شو، مریض دلجوشي لري، مرۍ ایشیږي، سوځیږي او د دې وضعیت درملنه یې په ټوله کې په سمه توګه ونه کړله. د همدې حالت دوام کولی شي د مرۍ د عفونت یا د اسفیګایټس سبب وګرځي. کله چې مرۍ عفوني شوله یا هغه پیپ چې خواړه له خولې را انتقالوي معدې ته زخمي شو، نو مسلما خواړه چې تیروو یو خو به دردونه کوي، اوډاینوفیجیا به لري او مریض په دواړو حالاتو کې د درد احساس کوي. کله چې ډوډۍ تیروي نو هم درد کوي او کله چې بیرته استفراغ کوي هم درد کوي، ځکه په دې مرۍ کې واړه واړه زخمونه موجود دي او په دې زخمونو چې کله هم خواړه لګیږي د درد او د استفراغ او د زړه بدوالي سبب ګرځي. په نان انفیکشز ایټیالوژي کې یو د مرۍ تکلیف کیدلی شي. همدا رقم اسفیګل سټرکچرز ورته وایي. یو بعضې خلک وي تیزاب اسکلي وي یا ځینې مخرش مواد اسکلي وي، د هغوی مرۍ داسې تنګیږي. بالاخره کله چې مرۍ تنګه شوه، خواړه راځي او په دې ساحه کې بندیږي او بیرته استفراغ کیږي، چې دې وضعیت ته موږ ډسفیجیا هم وایو. ډسفیجیا د خوړو بندېدل د هر ملحوظ پر اساس شوي. په د اسفیګایټس ترڅنګ یا د مرۍ د عفونت او د التهاب ترڅنګ چې د استفراغ سبب ګرځي، بل مهمه علت ګسټرایټس یا د معدې عفونت ده یا د معدې میکروبي کیدل دي. کله داسې یو حالت سره مخ کیږو
ډیری وخت خواړه بد لګیږي ورسره حساسیت کوو بیرته استفراغ کیږي یا ډیری وخت په معده کې عفونت میکروب زخم موجود وي د هغې د وجې خواړه نه زغمل کیږي د معدې د عفونت دوه علتونه دي میکروبي د اچ پایلوري په واسطه ډیری وخت په معده کې د اچ پایلوري میکروب د سوی هاضمې سبب ګرځي چې خواړه وخورو نو معده درندېږي او حتی ځینې وخت مریض په خپل ستوني ته لاس نه باسي او استفراغ کوي دا خواړه ګاسترایټس یا د معدې التهاب هم د شدید استفراغاتو او زړه بدوالي سبب ګرځي ورسره هغه ارګان چې ډیر مهمه ده او د شدید استفراغاتو سبب ګرځي یعنی کې یو غړپ اوبه هم وسکو بیرته استفراغ کوو او ورسره شدید د معدې په ساحه کې د درد احساس وي اپیګاستریک پین د شدید درد ترڅنګ مریض شدید استفراغ هم لري دغه کوم درد چې فی الحال پرې غږیږو د پانکریاس د غدې د وجې ډیری وخت په پانکریاس کې عفونت موجود وي اکیوټ پانکریاتایټس دفعتاً د پانکریاس غده التهابي کیږي عفوني کیږي میکروبي کیږي ورسره د معدې ساحه یا د خېټې پورتنۍ ساحه شدید دردونه کوي او دغه دردونه مستقیما د ملا طرف ته ریډیشن کوي یا حرکت کوي یا احساس کیږي که چیرې کوم مریض شدید استفراغ لري د معدې په ساحه کې شدید درد لري یا په اپیګاستریم کې او درد مخامخ ملا ته حرکت کوي نو دا د پانکریاتایټس یا د پانکریاس د غدې عفونت ده او دا یو بیړنی وضعیت ده باید مریض په هر حالت شي منیجمنت وشي لومړی باید موږ بستر کو په بستر کې هم ان پی او نل پر اورال هیڅ هم باید ونه خوري یو غړپ اوبه هم باید ونسکي ټوله معالجه باید آی وی روټ یا انټراوینس روټ یا د رګ د لارې وشي که دوا دی او که غذایي مواد دي ځکه تر هغې چې د پانکریاس غده التهابي وي هر هغه څه چې مریض خوري استفراغ کوي نو بهتره ده چې د رګ د لارې خوراکي توکي ورکړو بل هغه څه چې د شدیدو استفراغونو زړه بدوالي سبب ګرځي په ناروغانو کې هغه د تریخي یا د صفرا کیسې عفونتونه دي که چیرې تریخه یا د صفرا کیسه عفونت ولري د دې ترڅنګ چې مریض شدید زړه بدوالی لري استفراغ لري باید وګورو چې د کومو خوراکي توکو سره دا زیاتیږي کله هم چې مریض غوړ خواړه وخوري آیلی فودز یا په غوړو کې سره شوي مواد خلاصه هغه څه چې زیات غوړي ولري اتومات ورسره مریض د معدې په ساحه کې دروندوالی احساس کوي د دروندوالي سره نازیه یا زړه بدوالی شروع شي دغه زړه بدوالی بالاخره د استفراغ انجام لري او استفراغ کیږي اوس نو که د تریخي یا د صفرا کیسې یا د ګال بلډر عفونت یا کولیسیسټایټس دوامدار وي دفعتاً نه وي پیدا شوی په هغې صورت کې ډیری وخت زړه بدوالی منځته راځي اما دغه زړه بدوالی ډیر زر په استفراغ نه تبدیلیږي ولې که چیرې په صفرا کیسه کې یا په تریخي کې اکیوټ کولیسیسټایټس موجود وو اکیوټ کولیسیسټایټس یا په حاد ډول په دفنتني ډول باندې د صفرا کیسه یا تریخي عفونت وکړو التهاب وکړو په دې حالت کې خو د زړه بدوالي ترڅنګ مریض یو ډیره شدیده تبه لري های ګریډ فیور د دې تبې سره د مریض اډوکي درد کوي وجود لړزیږي یخی کیږي او شدید درد لري د خېټې په خي پورتنۍ ساحه کې خي اړخ د دې پښتۍ لاندې په دې ساحه کې رایټ هایپوکونډریل پین شدید درد لري دغه درد د عمیق تنفس سره زیاتیږي او که چیرې دا ساحه ډاکټر کیکاږي یا مریض کیکاږي نو درد زیاتیږي دا هغه دردونه دي که ورسره استفراغ او زړه بدوالی و نو باید پوه شو چې اکیوټ کولیسیسټایټس یا د صفرا کیسې عفونت منځته راغلی ده راځو دې ته چې دغه استفراغ څنګه کیږي بالاخره یعنی که موږ استفراغ وڅېړو یو ناروغ کله استفراغ کوي دا ټول موږ په مغزو کې یوې ساحې ته میډولا وایو دا که فرضاً د ملا تیر وي د ملا تیر نه پورته دې ساحه کې برین سټیم موجود ده او د برین سټیم یو غړي ته موږ میډولا وایو
په میډولا کې ایمیټیک سنټر موجود ده یا د استفراغ مرکز موجود ده. کله چې هم استفراغ کیږي یعنی خوړل شوي خواړه بیرته سرچپه حرکت کوي او د وجود راوځي، دغه سرچپه حرکت د اعصابو د خوا تنظیمیږي، ځکه د دې دپاره یو مخصوص سنټر ایمیټیک سنټر موجود ده. که فرض مثال د هاضمې جهاز په نظر کې ونیسو، د ویګس په نامو یو عصبي رګ ده. دغه ویګس عصبي رګ سیده د هاضمې جهاز نه راځي ایمیټیک سنټر ته او د ایمیټیک سنټر ته هغه انګیزې راوړي چې د وجې زړه بدوالی یا نازیه شروع کیږي. د دې زړه بدوالي انګیزه یا خبر د اعصابو موټر کارټکس یا سریبرل کارټکس ته راځي، یا هغه ساحې چې له کوم ځای نه فرمانونه صادریږي چې په وجود کې څه تغییرات باید راشي. دغه ارتباط د دې د سور چې کوم ګوري دته موږ لیمبیک سیستم وایو. لیمبیک سیستم د دې ساحې نوم ده. نو د عصبي رګونو په واسطه فرضاً که هاضمې جهاز په نظر کې ونیسو، هغه د زړه بدوالي انګیزې راځي لیمبیک سیستم ته. لیمبیک سیستم یې د اعصابو کارټکس ته ورکوي او اعصابو کارټکس بیرته د لیمبیک سیستم په واسطه باندې انګیزې را انتقالوي چیرته؟ هاضمې جهاز ته. لومړی چې په هاضمې جهاز کې کیږي ریلکس کوي کوم ځای؟ سټمک یا زموږ معده ریلکس کیږي. ریلکس سټمک مسلز. په معده کې چې څومره عضلات دي هغه سستیږي د چا په واسطه؟ د اعصابو په واسطه. دا یوه پروسه. کله چې د معدې عضلات سست شول، د معدې او د مرۍ ترمنځ دا ساحه د ټون یا هغه شخوالی زیاتیږي. صحیح؟ د څه شي ټون یا شخوالی زیاتیږي؟ د ګسټرو اسافیګل یا لوور اسافیګل ریفلکس لوور اسافیګل سفنکټرلیس. د معدې عضلات نرم شول، د معدې او د مرۍ ترمنځ دا شیردان یا د مرۍ خوله وازه شوله. دلته څه کیږي؟ ګلوټیز یا هغه لاره وکل کارډ او ګلوټیز بندیږي. خلاصه تنفسي سیستم ته چې کومه مجرا روانه ده هغه کومه لاره وازه شوې ده هغه بندیږي چې د استفراغات تنفسي سیستم ته ننوځي او اسپریشن نیمونیا منځته جوړ نه کړي یا اسپریشن بلاکیج منځته جوړ نه کړي. نو بل تغییر چې راځي همدغه اعصاب دي چې اول د معدې عضلات واخیستل، ټولې سست کړل، ریلکس کړل. درست؟ بعد له هغې د معدې او د مرۍ ترمنځ دا شیردان دا ساحه هم وازه کړه. په معده کې موجود مواد پورته حرکت کوي. څنګه دا حرکت کوي؟ د دې حرکت دپاره لومړنی کار چې کیږي ډایافرام یا حجاب عاجز یا هغه پرده چې د سږی له معدې او ځیګر جلا کوي دا پورته جګیږي او بخی لاندې تقلص کوي او ابډامینل وال یا د خېټې د عضلاتو تقلص یا په ټوله کې د نس دیوال کنټرکشن کوي، داخل طرف ته ورځي او څه مواد چې په معده او په کولمه کې موجود وي هغه پورته حرکت کوي او بالاخره په دې ډول باندې استفراغ کیږي. معنا څه ده؟ له هاضمې جهاز کې فرضاً استفراغ کیږي له جی آی ټي د ویګس په نامو عصبي رګ د استفراغ انګیزې وړي لیمبیک سیستم ته، د اعصابو یوې برخې ته. د لیمبیک سیستم وبخښئ دا ایمیټیک سنټر ته ځي یا د استفراغاتو مرکز ته. د استفراغاتو مرکز نه بالاخره ځي ایمیټیک سنټر ته. دغه د ویګس نرو بالاخره انګیزې انتقالوي، لیمبیک سیستم د انګیزې واخلي، اعصاب کارټکس ته یې ورکوي. کارټکس بالاخره د اعصابو کارټکس د خپلو موټر چینلونو په واسطه باندې دوباره انګیزې رالیږي د عمل کولو دپاره. نو د عمل څه ده چې کیږي؟ لومړی د معدې عضلات ریلکس کیږي. دا څه عضلات چې دي هغه غیر ارادي عضلات دا نرمیږي، شخ نه پاتې کیږي. دویم د معدې خوله یا د مرۍ خوله وازیږي. دریم ورسره پستوني کې چې هغه وړه ژبه ده او وکل کارډ دا اخلي، یو تنفسي مجرا بندوي او بل هغه صاف هارډ پلیټ چې کوم ده هغه پورته د پوزې یا مجرا بندوي. خلاصه د غذایي توکي همداسې له معدې او له کولمو پورته حرکت کوي د حجاب عاجز او د خېټې د عضلاتو د تقلص په واسطه باندې
پورته ځي او هر څه بیرون راوځي. ښه کله دا حالاتو سره موږ په شدیده توګه مخ کیږو کله چې د پنکریاس غده التهابي یا ورسره پولیسیسټایټس د صفرا کیسه عفونت ولري یا په ټوله کې د معدې عفونت موجود وي او یا د مرۍ عفونت موجود وي. تر ټولو دردمن او شدید حالت دا دواړه د پنکریاس د غدې عفونت او د صفرا کیسې عفونت. مننه.